पाकिस्तान क्रिकेट टीम په څلورم ون ډے میچ کې نیوزیلند ته شکست ورکولو سره یو غټ ریکارډ جوړ کړی دی او بابر اعظم هم د دنیا یو درې غټ ورلد ریکارډونه جوړ کړي دي. بابر اعظم د دنیا غټ لوبغاړي شاته پرې خو د بابر اعظم د انډیا په میډیا باندې چرچې د کال 2015 نه راپدې خو پاکستان کرکټ ټیم د آی سی سی په ون ډے رینکینګ کې په نمبر 1 پوزیشن باندې راغی. پاکستان کرکټ ټیم د انګلند، نیوزیلند او د انډیا کرکټ ټیمونو وروسته پرې خو د آی سی سی په ون ډے رینکینګ کې یو ډیر غټ ټوپ وخو چې پاکستان کرکټ ټیم د آی سی سی په ون ډے رینکینګ کې په نمبر 1 باندې راغی. د دې ټول بابر اعظم، شاهین افریدی او محمد رضوان ته ځکه چې رکال 2005 سره په خو پاکستان کرکټ ټیم چرته هم د آی سی سی په ون ډے رینکینګ کې په نمبر 1 باندې نو راغلی. خو د بابر اعظم په کپتانۍ کې پاکستان کرکټ ټیم په کال 2023 کې د آی سی سی په ون ډے رینکینګ کې په نمبر 1 پوزیشن باندې راغی. ایز ا کیپټن بابر اعظم د پاکستان لپاره ډیر غټ ریکارډونه جوړ کړي دي. خبر کو د بابر اعظم د ریکارډونو په حواله سره بابر اعظم په ون ډے انټرنیشنل کرکټ کې 15013 ترين رنزونه جوړ کړي دي. بابر اعظم د دنیا یو واحد داسې بیټسمن جوړ شو چې په سل کم ترين ون ډے اننګز کې 15000 رنزونه جوړ کړو. بابر اعظم د هاشم املا، وین ریچارډز او د ویرات کوهلی ریکارډ مات کو. هاشم املا او ویرات کوهلی په یو سل 14 ون ډے اننګز کې 15000 رنزونه جوړ کړیو، خو بابر اعظم په سل ون ډے اننګز کې 15013 ترين رنزونه جوړ کړو چې د هاشم املا او ویرات کوهلی غټ ریکارډونه یې مات کړو. په اوس وخت کې د آی سی سی په ون ډے رینکینګ کې په نمبر 1 باندې موجود بابر اعظم د دنیا یو واحد داسې بیټسمن جوړ شو چې په کم ون ډے اننګزونو کې 13 سنچریان یعنی سلیزي وهلي دي. پر روانو ویډیو کې خبر کو چې بابر اعظم ایز ا کیپټن د پاکستان لپاره او د دنیا څومره غټ ریکارډونه جوړ کړي دي. په څلورم ون ډے میچ کې وزیرستان سره تعلق لرونکي محمد وسیم وزیر تباهکون بولینګ کړي چې 3 وکټ یې اغستې وي، اسامه امیر 4 وکټ یې اغستې وي، د نه علاوه حارث روب 2 وکټ یې اغستې وي، شاهین افریدی 1 وکټ اغستې و.